خانه خانه چلم را واخلا نشیانا غلی دینا شدوانانا غلی دینا مرزا خانه خانه چلم را واخلا او نشیانا غلی دینا چلم را واخلا او کنا څه شی غواړه باچا واه خانه کا نن دې بیا بخت بیدار دی با خو دې ولاړ دل ما خیال کار وخلاصه خیر نظرګه ګاټو تاوان خو په باغ پر یاړه لري زوروره خانه قانون خو دې باغ ډیر بیدار دی چیر مې نه کېد ما یو د شی برای نه که یا یې روم دې نه نظرګه ته ژر را چلم تازه که چې بیخي خمار یم سره غرمه شو د دې شای درکنې دي ښځې ښځې دلته راشه سلام علیکم څه وایې چې حال دې یخې دی څه وایې دې ستا سر وخورې څه حال یخې دي ته پیاله چای راوړه چې زه په خوله ونه وایم ته ښه نه راوړې زه څه وخت راغلی یم تر اوسه پورې دا ناست وم اوس به چای راوړ ستا د رک نسته که څه ورکه یې سړی څه شي راوړم پرون مې نه درته ویلې چې وچ چای نسته په کور کې راوړه تا راوړې کله دې راته وویل د چای شو اوس به راته ما تا ته وویل وایي سهار چې وتلې نه مې درته وویل نه غواړې چایګر سره پسې پرېږده ورته د خلکو پیسې راواخله چا پرون مې دا کړې زه اوږدم د خلکو ترې وړمه سمه ده دا دې پیسې ټول دې راواخیستلې سړی مال که ته کار لرې څه پیسې راکړه زه به سکینه ډاکټر ته بوځم دا 3 ورځې کېږي چې پر ځای پرته ده داسې ناجوړې ده د پیسو په حساب کې چې خطا ایستلم سکینه ته هېڅ بلا نه ده ویلې څه په سوي دي جوړېږي دا پیسې زه وړم دا خو د خلکو دي زما خو نه دي ته 5 ګرانه زما تر سترګو په لاس کې ووینې بله سترګې پر ما راوکاږې پیسې راکړه یو مېر یې کړه په بلا یې ومه یوازې خو زما اولاد نه دی ستا اولاد هم دی ځه پیسې لیدلې نه یې ما ته پیسې راکړه سکینه ناجوړه ده دا کېدای شم چې
داري نظرګي در ونیسه. السلام علیکم حاجي خان اکا. وعلیکم السلام شوله په خیر راځي راوله جوړ روغ په خیر سره ولا دا چیر مې خیرات دی. لا خو وروره د دنیا ژوند دی هلته د یو بل چا سره اخته شولم. را دا کښېنه کښېنه. څنګه یې نور؟ خدای شکر دې ته څنګه یاران ښځې سره شکر دې خیر سلامت پسې واه څه پیسې دي ګټلې دي. شرګله څنګه که ستړي مو سه شرګل اکا خو موږ سره یې سل روغبړ دي نه وبخښه ما خدای دې راوله ستړي مه شه ما چې روغبړ مې در سره وکړ ولا خو درته فکر ته بندار اخته ولا نو څنګه حاجي خان اکا سره په بندار اخته شو دا خو د ډېر عمر یار دی نه. تاریخ خانه کا چې نن کومې تازه کې ما دې دود کشي غواړي چې دود کاش کې ونیسه ویې لګوه تازه که. نوش جان نوش جان کاشکا نظر ګله. واه نظرګي خوند ما پوه خانه کا پار دي دی راکه چې شادر تو ونیسه خشاور تو نظرګه. انا کا دا مې د مزار سره وړي ډېرو فکر چې یار دوست نه کې زیر سخي غواړو خوشحالي. واه نظرګي د مور چې باش که شېرګل اکا ستا په ژوند ولا که دغه څه چا څه وړي دا نو خاصه مزارې سره وړي دي. شېرګل اکا کاشکه نوش جان نیسه ځان د زړه د اخلاص ووایي لکه زه یم. درلې لاله ونیسه غاړه تازه که. شرګل اکا موږ ته کړه د شک کړه حاجي خان راځه وې شاه ونی ورته ګورې شه ده و باسه میدان ته راوباسه. دغه دي ورور په خدای هم دغه دي موږ کوم نه لرو. واه څنګه که څه غواړې شه نو شرګل اکا ته خو زور معلوم کوم چې خالي کړل نو د پیسو وسه خلاص کړل. السلام علیکم ملک وعلیکم السلام جوړ په خیر فرج شریف شه په خیر خیر یاست سلامت اوسې. چیرته تللی وې ملک صاحب؟ ولا تللی وم هغه لاندې کلي ته د یو مړی سوی و فاتحې ته ورغلی وم. خدای دې وبخښي ملک صاحب بیا څوک مړ سوی و؟ د جمعه ګل اکا زوی کشر هغه مړ سوی و. هغه نشي په چی چې مړ سوی و ملک صاحب؟ هناکه خلکو ویله سهار چې خلک راوتلي وه د کورو څخه دی په واده کې مړ پروت و چې نشه یې کړې وه. دا اجیشه ورسره وکړي موږ نه یې خبر سوي که نه زه هم در سره تلمه. خیر سبا ځم ته هم راسره لاړ شه ختم یې دی. موږ سره همسایګان یو په غم او په ښادۍ سره شریکان یو. ملک صاحب تا ته دې خدای خیر درکړي ته یوازنی سړی په دې کلي کې چې هر سړي ته په ښه سترګه ګورې. شکر دی موږ تاسو سره مسلمانان یو باید پر یو بل باندې پوښتنه سره وکړو. سبا زه ورځم پر تا به هم غږ وکړم. اوس راځه غرمه ده راسره لاړ شه ډوډۍ راسره وخوره. اور دې ودان ملک صاحب زه پلا ورځم دغه اخښې وخواته پر هغه اخښې وکور باندې یو پوښتنه کوم دا ډېر وخت نه یم. ښه نه راسره ځې خدای دې مل شه بس. نو بیا د خانقاه پر موټي ناست څه وایه خانقاه وګټې زما د سپشیرۍ لپاره څه داسې خوښ
غواړې غلام مازی ورته ګوره شېرګل اکا نن بخت یاري نه در سره کوي نن بخت خان اکا سره ملګری دی دا څه لرم نفر دی چې ولاړی یې شېرګله دا خو جام بایلولې نورې را میدان ته که خیر خانه که نور خو خلاص ولې بیا به بله ورځ سره ګورو خیر بخت شنې دا خو د خمار کار دی کله به یو ګټي کله به بل ګټي خیر دی نن بایلولې بیا به سبا د خیره سره ګورو بل وخت به ګورو خان اکا موږ ته اجازه راکړه چې در څه ځو ناوخته دی ښه ځئ و راغلی نظرګی د هغه ستا خان اکا دې ژوندی ونیسئ په مخه مو ښه شه په مخه مو ښه شه خانه که ما ته نه مې اجازه راکړه ونیسه ګوره سبا بیانې کې وختي راسه ما ستا سره یو څه کار دی سمه کار ده دی سمه ده سمه ده ولې بې شرمه بې غیرته دا پلار تا د غولو چې ونیولئ څوک مې ووالئ بې غیرته سړی شپې مې ووالئ ولې دې ووالئ زما پسې ما شپې چې راکړه شپې شپې په بلا ومه څنګه شپې په بلا ومه ما چې بلا خو والي ته سترګې دا بد کړله ما ته ودې ویلي وای اوس یې سپین ږیري لاس کوم چا دې یاد کړ بل کس دا څنګه کړو ځاله هڅه نو ته به بیا سره ګورو پرېږدي ونې کړه را راخوا بیا سره ګورو سمه پرېږدي ونې بل هڅه آزاد اوس یې سپین ږیري لاس کوم ارمان چې ته ځوان وای سرش مو راکوي راځه راځه شېرګله دلته به کښېنو دا ښه دی غمه دی نور به څه مې نه سوای درته ویلی شېرګله وختي مې راغوښتې وې خو ته ناوخته راغللې هلته کوټې کې رش جوړ سو خلک ډېر راغلله نو په دې خاطر مې دې خواته راوستلې ولا خان صاحب ډېر وبخښه زم چې را رئیس ولم په لاره کې هلته یو بل انډیوال را وګرځولم هغه سره بند شولم که نه وختي درته راتللم ته ونیسه زوروره در واخلی پر کاشته یاره خان صاحب ژوندی ګرځې په خدای دې ساتي نوش جان کاش ورکه نوش جان دې څه خان صاحب ژوندی ګرځې همدا ستا ځای دی چې زموږ مېلې او تماشې دلته جوړې دي خدای دې ستا غم لرې لري تا دې خدای زموږ د سره نه کموي جوړ وسه شېرګله دغه تاسې یاران یاست زه په تاسو ژوندی یم نظر په تاسو ښایسته دی خو شېرګله یو خبر مې په زړه کې ګرځي او راګرځي ولې چې دا په دې خبره کې هم ستا ګټه ده هم زما زوروره خان صاحب نو چې داسې خبره ده چې هم پکښې زما ګټه ده هم پکښې ستا ګټه ده نو څه ته ګوره خو راته ووایه په همدې خاطر مې د ټولو د مخه ته راوغوښتلې ولې چې دا خبره زما او ستا در مابینځ ده د نور انډیوالانو په مخ کې مې نه سوای درته ویلی خان صاحب ستا په خبره زه پوه نه شولم پوه به سې زوروره ما او تا د ډېره وخته سره انډیوالان یو خو زه غواړم
ستا د یو څه اندازه مځکې خاوند کمه ته یو غریب سړی څنګه دې خوښه ده نو چې داسې د خیر کار دی خان صاحب نو بیا چیشته ګورې خواست یې کوه هغه دې نه دي اورېدلي چې وایي پر شو تلوار کوه ته خو زما خبره یارې پوره واوره زوروره زه خبر سوی یم چې ته په کور کې یو پیغله لور لرې او تا ته ښه معلومه ده چې لور او خور چې پیغله سي ضرور بیا کور راباده زما د جایداد شتمنۍ درک تا ته ښه معلوم دی که ستا خوښه یې زه غواړم چې ستاسې سره دوستي وکړم او ما د خپل کور غلام وګڼه